السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او راوستی مې تاسو کیپیټل حلال مارکیټ ته چې د افغانستان د فدا محمد غازی صاحب دی دا دکان او دکان کې ګرځوم ډېر شیزونه ورسره دي او دې علاقه کې چې کوم دي زیاتره افغانان پاتې کیږي پښتانه دي افغانان دي خصوصا د کونړ کندهار ننګرهار کنه لغمان پغمان دغه طرفونو پښتانه ټول دلته کې پاتې کیږي موږ ستور ترانه او ټول غاک اوس دی وکي غاک لګیا دی سودا مخري لګیا دی دې سره هم خبرې ترې ګورو چې چا سو اغستل او اخلي عقیب هم راغلی عقیب هم ځان له سودا کوي اول خو زم چې د عقیب نه شروع کو عقیب جان تا ګوتې راډه کې دا سره اخلي والا ما خو بس دا غوزانو او د پسته دي دا مې راواخیستل دا پسته ډېر زیات ښه پسته دي همیش زه دا خورم قیمت دی مقصد او ښه شی په $12 باندې یو پاوند $14 تقریبا او دغه غوزان دي موږ ورته وزغان وایو صحیح نور مختلفې میوې دي د افغانستان السلام علیکم ټول ته سلامونه نوم راته وایه تاسو نوم دی نوم نجیب الله د کوم ځای دی د کونړ ولایت تاسو نوم دی نعمت الله د جلال آباد خیو جلال آباد او تاسو عثمان راجی صاحب زوی کنه څنګه راواله ته گا کوم خیال ساته بل ملګری مولاړ دی غلم ورکه سره خبرې کولې شم کنه شم کولې خبرې سره وکم پښتو ورزي خدله پښتو نه ورزي صحیح ده دا گا ته لګیا دی وادي وخت مونږه تاسو ګوره دی لګیا دی سودا وکړه دلته کې ټول چې کوم زیاتره چې کوم دلته کې دي پښتانه پکې کاروم کوي او د فدا غازی صاحب چې کوم دینو حاجی صاحب دا چې کوم دینو دا غي دکان دی او دلته کې دا په میریلند ریاست کې دی او ګورو چې حاجی صاحب څخه خرڅي تاسو ته خیمه دلته په دکانونو کې د روزې میاشت ډیره زیاته بیزی هم وي کنه روزې میاشت نو خلک شیزونه خو پکې زیاتره چې کم دی هغه شانتي څنګه چې په وطن کې په دکانونو کې پراتی دي کراکاري د منیاري په دکانونو کې جاني مازونه پکې بیل پراته دي کالونو پکې بیل پراته دي پوشاکس پکې بیل پراته دي چې کم نه لګور جامې پکې بیل خرڅيږي دا د حاجی صاحب دکان دی نه په امریکا کې نو په امریکا کې خو ورزو داسې زه ګورم چې د حاجي صاحب سره یو تن کار کوي غازی د حاجي صاحب زوی خو لګیا دی چې کوم نه پر رجسټر ولر د خلکو نه پیسې اخلي خو مونږه رجسټر مطلب دا چې پیسو ته ولار دی نه سامانونه چې کوم خلک اخلي توتان دي نه دوه رنګه توتان د تاسو لیدلی وي زه یو کس ګورم چې ما په دکان کې وګورم چې د دکان سپیشلیټي یا خصوصیت سره او پکې ګوره جامې هم خرڅيږي مخامخ کو ګوره کمبل هم پکې دي او کېلې او مالټې او سیوان او دار څه پکې دي نه نو زه ګورم ما ته دې څه نه معلوم خورګه د سره غاک ته زوی سره غاک ته او جی صاحب روان دی جی صاحب په لار باندې دی نو دا پکې جامې دي او دې ته وګورم سره تړل راشه کته دی نه دا ځای پکې بل چاله ور کړی دی کنه ما فکر باندې کوم نو دا ځای پکې بل چاله ور کړی دی او بل چاله پکې راي ور کړی پکې دغه جامې خرڅي ته ما سٹور کې ګرځي کې څوک به مې ګرځي سٹور کې ته یو ځل به ما ته خپل نوم وایا عثمان غازی د حاجی صاحب زوی کنه دغه ځای بل چاله ور کړی دا بل چا سره خصوصیت د سٹور سره سٹور نو ګروسري سٹور نو ډیر زیات وي تاسو ته سپیشل سری چې هغه ته خو دل اکثریت افغاني سامان ډیر دا کاغه وچه میوي کاغه وچه میوه کې اساس دی اول خلاص وچه میوه خوګه میوه کې خو مشهور دا راځي دا وچه میوه ډوړل کوم افغانستان جلغوزه د مصر دا افغانستان جلغوزه ښه چڼې دی بګي ها زر دي کاجو ماجو تور تاسبین تور دا ډوړل کوم ځای نه دا افغانستان نه راځي د افغانستان ناراضي ها او هغه نه غیر افغاني بادام لرو چې لوګري کوم افغاني بادام دي bale ها دا افغاني بادام دی په پسو باندې په 12 روپے باندې دي bale ولا سپې پاوند ده سره ته چې مونږ نور اخوا سایت کې لرو اخوا می ولره صحیح ده او څو کسان د سرکار کې څومره خلک دي سره یو وطن افغانستان کې دلته اته نفر او ته ونه پښتانه دي افغانان دي ټول پښتانه افغانان ها او دا څه شي دی دا چې دی نبات ورته ویل کیږي موږ تاسو د افغانستان هرات مخلوق اوکې بس مې پیژنده دا خبره سنجل لرو کېخته دا به حتی ګړم لرو دا څه ها سنجل دي سنجل ها ډیر لا او ګوړه د کوم ځای راځي ګړم د افغانستان دا د افغانستان نه ها اکثریت 90% د افغانستان نه په موجوده راز شپو کې د افغانستان راځي bale موجوده شپو راځي سپداران لرو چې هغه یې ځای نه لرو صحیح او روجي میاشت نو څنګه سپیشل هم سیل میلم لګول کنه ولا ماشاءالله موږ ټول پرایس نه خدي او بل روجي کې اکثریت راټم باندې پرایس نه لکه راځي چې افغانان دي عموما مسلمانان دي راځي خرید لپاره ها او موږ کوشش کوي چې کوم ښه ډیسنت پرایس وته ورکوي ښه قیمت وته خبای وته ورکې سي او چڼې دا خو چې کم دا د چڼې دي نه ټول توتان دا زیاتره تاسو وایي چې پاکیجز دي او غلط
مونږ لوز لرو ها او مخامخ تاسو کالونه لري که جاني مازونه دا سم سیخي دا دلته چې دی هم قالین لرو هم توشک او پوښونه لرو او گا کوم څوک ته زیاتره د څوک راځي ماشاءالله خپل افغانان دي اکثریت افغانان دلته ډیر پاتې کیږي او افغانان دغه نبهوت کې تقریبا وطن 10 مایلز کې ماشاءالله ډیر فامیلونه دي ها او څومره مودې تاسو په امریکا کې په امریکا کې تقریبا شپږ کاله کېږي تاسو شپږ کاله اجي صاحب شپږ کاله کې پلار ده هم شپږ کاله کېږي صحیح او دا خبر خپل خپل راته وای چې په افغانستان کې رقم ځای افغانستان کې پکتیا کې زادي اړیو ها صحیح پکتیا که پکتیکا پکتیا ها او دا لوخي دا اخلي خلک دلته کې بل دلته خو اکثریت نن سبا خو افغانان هم راغلي هغه نه غیر خواني افغانان شو دلته دا شان ډیر غدي کم دي اکثریت خلکو سره نه مونږه کوشش کوو چې څومره کورنی توګي خلکو ته مهیا کو چې خلک مطلب واخلي او دلته ضرورت ورته ډیری کاغه پتنسونه کاغه غوري کاغه چاینکونه دیګونه پتیلی دی ارسه ها او کومک وسره کوي مطلب د افغانانو سره چې کوم ها مرسته کوي پراټې روټي یو شیخ دا فروزن سیکشن نه دی کې موږ مختلف قسم کې پراټې لرو سیخ کباب دي پکې سموسې دي پکې سویټس دي او سویټس ته کوم ځای نه وروړي د حلواګانې مټایانې اکثریت پاکستاني برانډ دي پاکستاني برانډ ښه او فروزن دي ټول فروزن د نورو قانونو د نورو جبو خلکو تاسو له خپل راځي دلته موږ خو تنا باندې نه دي ماشاءالله ته اکثریت کسټمر پاکستانیان شته هندوان شته عرب شته دي او دا خصوصا لګنه توريانو نه ورهډم دا تور پوسټینګ پکې دي ها او دا سپرات دي برا دلته اکثریت د پورته شي توشکو پوښونه دي توشکو بالښت او لاندې وریجې دي دیګونه دي مختلف نه د توشکو څه شي دا د توشکو کاورز دي ها لکه موږ تاسو شمالو چې پمبا پکې اچو ها پکې اچو کې او کاورز دي دیګونه لري مختلف سایز کې د شي دي وریجې دي مختلف افغاني زعفران او بارا مادر بغلان او پاکستاني برانډ وریجې لرو پاکستاني وریجې ها هم لري صحیح کم چیزونه د افغانستان و چې میوه نور د افغانستان نه سره راځي و چې میوه غیر نه وریجې د افغانستان نه راځي او د مونږ افغانانو ډېر افغانانو توقع دا و تقاضا دا ول چې 555 ډیر مشهور هغه ده نسوار دي راځه کته دیږي نو دا شی دا د دې بازار ماشاءالله ډیر ګرم ده او اکثر دا خلک اخلي ډیر ډیر علي او دا خو خطرناک می ډاکټرانو وي ګنده خلک بس د افغانانو هغه د تقاضا وي مطلب عملاً دا خو خیر مطلب څومره چې څوک د تقاضا کوي او دا غسلان ټیم لاندې دغه نه راځي ها او دالونه هم ساتلي دي منچي سیکشن کې منچي دي لا منچي دي د دال دي مهي دي کنه مختلفه منچي ساتلي رنگ برنگي منچي ساتلي او د دالونه مولونه رقم ځای راځي دالونه مختلف دي د انډیا هم شته پکې د پاکستان هم پکې دي او څنګه ورسره د عرب مملکتو ایجپت مملکتو ها صحیح او شملې سره شته کنه شملې یوګرت شیک او شته شملې او کجوري مې خېدي د روزه کې کجوري زلوبه مټایانې خرڅي کړي ها دا غوخي دي په د غوخي دغه پکې کارو سیکشن مګواله دی په د غوخي سیکشن د غوخي خرڅي ټوله کنه تازه صحیح سیکشن کې مایان فروزن مایان دی غوخي خواله نه زو ویډیو کې ډېر غوخي نه خودل غواړم او دا شملې دي کنه بله دا شملې دي اوس فلحال سبام ډیلیوری راځي دا غټ ګالن هاف ګالن او فول ګالن سره دا پکې دا لسی دا ګور دا مینګو دا خا دا ام دا پکې ماستری کنه دا ماستر کوم ځای راځي دا د انډیا برانډ دا د انډیا نه راځي خدایسي یوګرت د هندستان راځي دا پکې بادرنګ دي کنه بادرنګ پکې وي سبزیجات هغه دي نانا دي پودینه دا ګندنه دا چې اکثریت افغانان انډیا خوښي بل خصوص جماعت کې غواړي چې بولانی یا شک پکې کوخ کې سره صحیح دنیا دا بینډې دي کریم دي دا پیروي ده کنه دا پیروي دا خانګي پیروي ده چې افغان دغه جوړي کور کې bale کور کې او تاسو ورته خرڅوي ورته خرڅوي چې هغه کار شي د موږ کار اورګه نور خبرې کو اجي صاحب راغی اجي السلام علیکم موږ نوم دکانو کته تاسو غره موږ جمعات کې ملو شو مونږ مو کله خیره نو دکان کې ګرځو راګرځو تاسو دکان ګورو مننه بس هر کله را ډېر خوشاله شوم چې عمر دلې ویډیوګانې خو دې همیشه ګورو ماشاءالله دې چې د پښتنو ورونو بزنسونه همیشه سپورټ کوي مختلفو ځایونو ته به سره کور ودان هر کله راشي مننه تاسو چې سه بولګي وګورم خو دې ته پکې رسیدو او ما وختل چې غیرت مې خصوصیت سینو پیروي پورې قرالو او دا تو وای دم ساتلی دا ولا ماشاءالله دې دا افغانان دي بعضی ډېر تکړه خويان دي چې په کورونو کې دا شی جوړوي او موږ بس څنګه چې دوی سپورټ هم وشي او ډېر مناسب هغه ټمنګ ونه اخلو
نو ماشاءالله دی بیا ورځ په درجنو خدا شی وزي تقریبا په درجنونو باندې دا خرڅي کې په دغه چې درجنونو دی اول یوم اجي صاحب یوم تاسو دغه خبره اجي صاحب په خپلم کاروبار کوي خو د نور خلکو مرستې د پاره دای کاروبار ته مو د ورکی لکه څنګه چې تاسو دا پیره وې د نور خلکو لپاره الحمدلله او بالکل دا ته وګوره دا قیماق سرشیر وطني د پوښپې یا خانګي په حساب باندې او دا وګوره دا دلته لیکلي دی دا مسکای خانګي یا مونږ تاسو کوچ ورته وایو یا په انګلیش کې چوتا بټر وایي بالکل دا کوچ دی ډیر ده کور کې دم زنانه دي جوړوي مونږ واړو چې څنګه څه دوی تم سپورټ وشي او څنګه خپل بزنس به سره کوو دا ته څنګه ډیماند هم شته د دې ډیماند هم شته غوښتنه هم شته خلک غواړي او ټیپر هم یې خري ځان سره ټیپر خو سبزی د کم ځای ناراضي چې دلته دا مختلفه کمپنیانه دي څوک راوړي کله کله چې صفونو باندې یو لوی مارکیټ ده کله خپل په سلاټ شو او نور چې دي هغه اکثر راوړي موږ افغانان ورونه اکثر د غندانه ډیر راغی کوي اداره ته وای کنه دا ورته وای دا دی هغه پیراکای و د پاره یا د بولانه و د پاره بالکل او دا کوم ځای نه راوړي دا هغه دی څوک سپانیش دی چې صف نه غوي راوړي ډیلیوري کوي هغه راوړي خاصه ډي ام بي په ساده باندې لوی د ویجیټیبل د فروټس مارکیټ ده د مریلند ورجینیا ډي سي د صف نوم باندې مریلند کې صحیح او اجي صاحب تاسو په ټولنه کې ډیر زیات فعال یې کنه فعال مطلب دا دی چې د خلکو سره منډه تړلا نه او په خپل هم نه ویل امریکا کې شپږ کاله مو شو امریکا کې چراغلی سره پاسه 15 کاله په امریکا کې وشو خدا راته دا وخت چې کم دینو خصوصا واشنگټن ډي سي میریلند ورجینیا نیویارک پنسلوانیا نیو جرسي او بیا ورپسې کلر لریزونو ټکساس او دغه طرفونه افغانان ډیر را روان دي اغه د پاره څه کوي اغه سره کومک د پاره مرسته د پاره والا امدا اوس مونږ د یک شنبه په ورځ باندې یو غټ پروګرام لرو د نو افغانانو د پاره چې تقریبا 200 او یا فامیل دي دا غوي د پاره تقریبا داسې خیا چې یو 15 سایټمونه دي چې هغه کې اوریجن پکې دي غوړیم پکې دي بورام پکې ده روح افزام پکې ده او شودم پکې دي غوخم پکې ده هغه د لپاره مونږه د یو اداره ده د مونګومري کاونټي مسلم فاونډیشن په نوم باندې چې زمونږ یو نږدې دوست ده او تاسو نږدې دوست ده نږدې دوست چې په مونګومري کاونټي مسلم فاونډیشن کې کار کوي فینانس منیجر ده وزیر محمد په نوم باندې نورځای تخلص کوي او د هغه دفتر پریزیدنت چې کومه ده صبا رشید په نوم باندې ده او د هغه ډایریکټر چې کوم ده انور هاشمي ده نو ماشاءالله ډیر زیات فعال دي د نو افغانانو سره په مجموع کې او هغه سره ډیر همکاري کوي په دې ډیر همکاري کوي اوس مونږ هم دا رقم دا کوئی سره زو چې ډیر غټه مونږ هم ورننه کوو مناسب قیمت باندې نو دوی نو فامیلونو د لپاره دوی سره مونږ همکاري کوو صحیح دوی سره تاسو همکاري کوي او دا راته څومره افغانان څومره پښتانه دلته په سٹور کې ځان سره په نوکرۍ کړي په روزګار کړي ولا دا اوس ماشاءالله دي د نوي کسان دي میډ سیکشن کې معلومیږي مخامخ و درې کسان د نوي دي دلته په تنه میډ سیکشن کې دي نور په سٹور باندې په فلور باندې د سٹور کې را سره او موږ یو بل بزنس ته کله باغه وګورو رستورانت دا کې مې څو کسان سره کار کوي الحمدلله شکر خدي صحیح سم دا خدا خبر شوي تاسو د مرستو تاسو چې کم دین دا اوس کجورو ته وګوره کجوري د کم ځای نه وروړي چې سبدار کم ځای نه راځي کجوري مختلفه کمپنیانه دي راوړي دا زیاد برادرز په نوم باندې ډیره ملټي نېشنل کمپنی ده تقریبا 6 کاله کې په امریکا کې کار کوي دا د دوی برانډ راوړي د نور مختلف دي فلسطینیان ډیټس په نوم باندې مشهور دي مختلفه کمپنیان دي د هغه نه راوړي صحیح او دا غشانتي ها او دلته امریکا کې خپل کجوري هم کی کنه کیلیفورنیا ناراضي تاسو کیلیفورنیا ناراضي بالکل کیلیفورنیا کجوري هم شته سم ده صحیح اجي نو اجي اوس برا شو دلته کې چې میوه او دا او چې میوه بارا کې خو خبرې وکړلې و چې میوه مو کتل افغانستان نه چې کوم تاسو وروړې اوم لیدلې او دا روټه راته وای دا افغاني نان یا روټي ده یا ډوډۍ ده چې ماشاءالله ډیر زیات خریدار لري هر ورځ مونږه تقریبا دغه چې 300 کم زیات ډوډۍ دلته مونږه دا روټه په سودا جی دا یو روټي ده 189 $1 او 89 اتیا سنټه نه اتیا سنټه یو او دا تقریبا تاسو 300 پورته دا خرڅو دا راځي د کم ځنه دا د فلال د ورجینیا نه راځي یو بکری ده د او دا مختلف قسمونه راته کړی د روټو دا مختلف دي یو دا غږی چې بيخي ډېر زبردست دي سم کابل نن بیان غونډه کې دي ماشاءالله دي
زما خپل دا ډېر زیات خوښېږي او لکه هیلټي هم دی هول ویټ دی نو صحیح او پسې دا روټي دا رتم دا بل دغه ایرانیان دي دغه دواړه ډوډۍ چې دي دغه هغوی راوړي او دا اول چې د ولېدله هغه به افغانان دي هغوی راوړي صحیح دغه افغانان روړي دغه ورپسې دا لاندې روټي تاسو ته دغه چوک دغه افغانان روړي دغه ایرانیان دي دغه ایرانیان او زمونږ هم په نږدې راتلونکي کې پلان دی یو چا سره مو کانټراکټ ساين کړی دی او 10% مو ته پیسې ورکړي چې موږ خپل هم دا بیکري او لوی کچن جوړو چې دا شاته په دکان کې شاته لوی ځای لرو بالکل خالوی ځای لري هغه کې بتاوسو دغه شانتي حساب سره فروټ هم یې خېدي او مصالې هم یې خو دي زه چکر داسې وام راوند جی سیب او بیا تاسو کم جن بیا راځم تاسو نور خدا دا راجی سیب دکان دی او اجي سیب تاسو ته مول چې ګورئ دلته په سیمه په امریکا کې د نورو چې کوم نوی افغانان راځي نوی مهاجر راځي نو هغوی سره هم راسته کوي او دا پکې اوړه پراته دي مختلف اوړه دي که نه او کمبلې هم یخې دي او هر یو شی پکې میلاویږي دا خبره صرف د مرغۍ پی پکې نشته نور هر څه شته دلته په حاجي صاحب په دکان کې ماشومان ورته راغلي لوبې هم پکې کوي که نه ورته دلته کې زنانه ولاړه دي خوا موږ راوړو داسې به لوړ شو داسې به نه ښیو که نه دلته کې نورې زنانه ولاړې دي ماشاءالله نو اوس به داسې راوړو بلکې داسې به لوړ شو مونږ روټۍ هغه روټۍ خو مولې خو نور قسمه روټۍ هم پکې ورسره دي دا دي که نه دا خو حاجي صاحب وایي چې د افغانستان ایران والا دي دا پکې نور روټۍ دا دي که نه تاسو وینئ ومې کته دغه راته حاجي صاحب وښوده تاسو راته څه ښودل غواړئ راشه راته وښیه زه خو ستړی مه شته اصلا دې مشه څنګه نوم دې څه دی فضل دی اصل راته ښیي فضل راته څه ښیي پیروي راته ښیي که همکار یو دغه نوي شای درته ښیم دا سپیشل شای راغلی دي وطني کوچ موږ ورته وایو او د حاجي صاحب راته په دې باندې خبرې وکړه که نه نور دنه خو دلدلې موږ قالین هم لرو کالون راته وښیه که نه راشه کالون هم خرڅوئ کالون ګورو به په فضل وایي چې دا کالون هم خرڅوئ قالین دي ښه قالین هم خرڅوو نور هم دلته ګودام کې دي ښه ګودام کې نمونې په خاطر هم دلته راایستلي دي دا نمونې دي نور پکې دننه دي لګیا حاجي صاحب وایي چې تنور پکې لګوی دا نور پکې لګوو خیر بیکري به وي ښه افغاني ها. رستوران به وي پکې ډېره لا نو داسې ډوډۍ به وي لکه کابل کې چې په خیوه رقم تنور کې ایږدو بس بیا موږ راځو که نه خو خور کنه ګرمې ګرمې روټۍ به مو خورو صحیح ده خاص مېلمه یې صحیح ضرور او دلته فروزن دا مې مو کتل ټول مې وکتل ماسته مې وکتل یوګرټس مې وکتل ټول هر څه مې وکتل کالونه دغه ټول شیزونه مې وکتل نو ډېره مننه کوم ستاسو هم د مجازي نړۍ کې دی وینم خوشاله کېږم زه خپل ډېر زیات خوشاله یم تاسو سره ملاقات وشو ډېره مننه تhank you خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ زه چکر وامنو ښه نو دا خو تاسو وکتل د حاجي صاحب دکان دی او په امریکا په میریلینډ ریاست کې دی او تاسو د حاجي صاحب سره هم خبرې وکړئ حاجي صاحب سره هم په خپله هم خبرې وکړلې او حاجي صاحب د وچې میوې ذکر هم وکړو او حاجي صاحب نه بس به اجازت اخلو حاجي صاحب پتلو تلو کې داسې خبره چې کول غواړئ او کاروبار سره تړلې ټولنې سره تړلې ستاسو کار سره خدماتو سره تړلې روزګار سره زه همیشه افغانانو ته وایم چې صادق اوسئ مخلص اوسئ او دا وطن چې دا د وظیفو وطن نه دی دا وطن د بزنس وطن دی کوشش وکړئ چې لږ سیسټمیټیک یو ښه بزنس پلان جوړ کړئ او بزنس کې انشاءالله چې رشد کولی شي موږ الحمدلله چې کوم موقف کې یو که 10 کاله ما وظیفې کړې وې دې هغه ته نه رسېدو نو زما مشوره دا ده چې یو ښه بزنس پلان دې جوړ کړي هر څوک چې غواړي چې بزنس وکړي او سیسټمیټیک د مخکې لاړ شي انشاءالله چې څه ښه آینده به ولري ښه آینده به ولري سمه ډېره مننه کوم حاجي صاحب تاسو او زه فکر کوم دا لږ تاسو ګاک دی که نه دا هغه دی کوم دی السلام علیکم موبایل دې لګیا ستاسو نوم دې څه دی عبدالوکیل راشه کته ودیږي زما نوم وکیل دی څنګه یې وکیل صاحب طبیعت هم ښه دی خیر خیر الحمدلله جوړ کړی ده لکه زما ډېرې خبرې کوي که لږې خبرې کوي دې خو ودرېږي چې دکان هم پکې ښکاري او تاسو واخیستل ځان له دکان نه حاجي صاحب نه څه اخلي څه له راغلی شی نه مې واخیستو کور دپاره حاجي صاحب خوراکه مې واخیستل ښه روژې دې څنګه روانې دي الحمدلله ډېر ښایسته روانې دي ښایسته روانې دي صحیح خوشحاله او څه دې واخیست سودا کې څه وخت حاجي صاحب د دکان تا ته څه پکې دا مې واخیسته ملایي مې واخیسته ځان ته دا اوښه مې واخیسته چرګانو ښه صحیح او نور شی نه مې دا خوراکه مراکه دا ډوډۍ هر شی نه مونږ وړو د حاجي صاحب دکان حاجي صاحب دکان نږدې پاتې کېږي دلته او نږدې و انشاءالله دلته موبایل ریچ کوو او کار روزګار څه کوي اوس وزګار یو له کارونه به ګورو له اخره مخ نه وي راغلی ښه نوې څومره مده دې وشوه تقریبا شپږ میاشتې کېږي امریکا څنګه ده ښه ده بس افغانستان کې چې کله وي او امریکې باره کې به دې سوچ کو که نه چې د امریکا دا څنګه ملک دی او چې امریکې ته رالې نو امریکا هغه شانتې لکه بدله ده
بس اوس نوې راغلی وګورو دینه بعد وګورو دا سوچ خو به دی چې په امریکا کې هغه ونې چې کې پیسې دي نه خو نو نو دا سوچ دی نو د چا دا سوچ دلته دې ملګرو کې ولاړو هغه سړی چې دا سوچ خو زمونږ نو خو اسی کلی وطن کې خلک دا وطن کې بوس ګوره اولاد نوم وای نوم دې سره زما اصل جان په شهید مې نوم دی اصل جان صاحب دا تو وطن کې خو خلک ډېر تمه ساتي چې اصل جان په امریکا کې دی نو خامخا ته ساتي په دې چې دلته دا غزي دا خیال چې دا پیسې په ونو کې زوړند دي کنه زکه تمه ساتي سم نه دلته به سخت او واسي بیا بغټي او بیا نه نه الته وطن کې خود خلکو دا خیال هغه سوچ هغه فکر کوي واقعي دلته زوړند دي کنه ما په دیوان یو ویډیو هم جوړ کړو واجی صاحب نه یو ونه کې پیسې لګولې ورا شکول مې وته په حساب زه خبرو کم چې ونه کې بشکه پیسې نشته خو امکانات ډیر دي دلته وطن کې غربت ته کاروبار نشته یو څه نه څه توقعات د خلکو وي او په کار د هر یو افغان چې څه نه څه د لاسه کې خپل غریب او مظلوم وطنوالو سره کومک وکړي الله سنوي وکړي خپل خبره نو مننه کوم د ټولو او شل منټه ریکارډینګ مو کو عقیب جان ستا هم ډیره متاله خو ټوله راز ضایع کړه عقیب ټوله راز ما سره ګرځي عقیب چې کم دی ما بس راغله دی عقیب ملګری دی او ډیر تکړه الک ته تکړه ځوان دی او ډیره منډه را سره واله نور خو زمونږ د مجلس مالګه ده سره سره یو چې موږ مجلس ور باندې خاصه او نشاره بار واقعیت چې دوستای په دیواله باندې موږ نه ډیر تکړه دی ما سره ټوله راز نن ټوله راز ما سره بارته راغله ډیره مننه کوم د ټولو ملګرو ټولو دوستانو او جی صاحب تاسو مننه عقیب تاسو مننه ټولو مننه خبرو کول هم د دې سره زو وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه د جی صاحب دکان مې ته جی صاحب ریسټورانټ هم لري نږدې هغه ته هم بوزم بیا به دوباره تاسو دلته راولم کله چې جی صاحب دلته کې پدې کې ریسټورانټ کولو کې پکې تنور لګي بیکری کولو کې موږ به ځان بیا بسکټ مخلو کوکیز بم ته خلو ورسره به اخلو تخیر وطني ډوډۍ به وي دغه شانتي فضل صاحب راته ویل دغه شانتي نو هغه بم کو کالینو مو سره ډیر سره د جی صاحب دکان مې ته خو ډیر شزونه پکې دي او زمې سمې ته خو له سپات شو نو هم د دې سره د زو وکیل خان اخلم اجازه چې چرته هم یا بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه د الله پامان